د منیلا په های سکول کې فارغ شوي 180 طالب علمانو د اسنادو پروګرام کې په یو جدا طریقه برخه واخیسته. هر یو طالب علم دپاره یو روبوټ د هغه په ځای سند یا سرټیفیکیټ قبول کو. د کرونا وایرس وبا په نړۍ کې خورېدو نه پس د دې مخنیوي دپاره ملکونو کې لاک ډاون ولګولی شو، خو اوس چې ورو بیا نه اقتصادونه پرانیستل کیږي نو د نوې ټکنالوژۍ نه مرسته زیاته شوې ده. ټوکیو کې هوټلونه په کوارنټین مرکزونو کې بدل کړی شوي او هلته روبوټس خلکو ته هرکلی وای او د صفایي کارونه کوي. په نیدرلینډز کې ریسټورانټس کې روبوټس ګاهکانو ته د خوراک رسولو منصوبه باندې کار روان دی. د روبوټس په هسپتالونو کې هم استعمال شروع شوی. د اسرائیل شیبا میډیکل سنټر کې د سمارټ روم جوړولو ازموینې کیږي چې پکې به روبوټس په ذریعه د مریضانو علاج کېدای شي. دغه شان یو نوی روبوټ په هسپتالونو کې د صفایي کار اسانولی شي. جرمني کې هم دکانونو کې ګاهکانو سره لیندین لپاره د نوې ټکنالوژي استعمال شروع شوی. د هانګ کانګ د زویفه خلکو په یو مرکز کې هم هغوی د وایرس نه محفوظه ساتلو لپاره د ټیمی نومي روبوټ په کارول کیږي چې د مرکز اوسیدونکو د خپلو خپلوانو سره په رابطه کې پاتې شي. په کولمبیا کې رپی نومي یو ډیلیوري سرویس د ټکنالوژي کمپنی کیمی بوټ سره د 15 روبوټس په مرسته خلکو ته د هغوی د خوراک اډرونه رسوي او د ډرون په ذریعه دوایانې او نور طبي سامانونه د کالیفورنیا نه د نارت کیرولاینا یو هسپتال ته رسول کیږي. د کووډ 19 په دې وخت کې د ټکنالوژي استعمال نه یوازې د وایرس خپرېدو مخه نیولو لپاره بلکې وخت او پیسو د بچت لپاره هم زیات شوی. په عامو حالاتو کې به دغه ټکنالوژي ازموینې په مزه کېدې، خو موجوده حالاتو د لاسه دغه تجرباتي پروګرامونو کې هم تیزی راغلی چې د وخت ضرورت خلک د یو بل نه په فاصله کې ساتل دي.